علیکم د ای بی انګلیش چینل ته ښه راغلاست. نن به زه تاسو ته په دې ویډیو کې د انګلیش 12 ټینسو باره کې وایم، یعنې د انګلیش چې کوم 12 ټینسونه دي د دې باره کې به ښه تفصیل سره درته وایم، دا به ښه په تفصیل کې بیانوم. نو تاسو هم دا هیله ده چې دا ویډیو اخره پورې وګورئ او سکیپ کوئ مو سټیپ بای سټیپ وګورئ. لږ به لینتي وي، ګنټه یو نیمه ګنټه به یا به 40 منټې، خو تاسو به سکیپ کوئ نه او دې ته به صبر کوئ، ښه سټیپ بای سټیپ وګورئ، نو تاسو به ښه په اسانه سره دا 12 ټینسونه زده کوئ. دغه ویډیو کې ما دومره درس ورکړی دی لکه تاسو چې بل ځای کې زده کوئ 3 میاشتې 2 میاشتې خامخا تاسو نه اخلي، خو دغه د 2 میاشتو 3 میاشتو درس ما په یو ګنټه کې ښودلی ده په دغه ویډیو کې. ښه زیات معلومات ده د ټینسو باره کې او په یو داسې طریقه مې ټینسونه ښودلي دي پکې چې تاسو به ښه په اسانه سره زده کړئ او تر مرګه پورې به هېر نه کوئ. بعضې داسې کسان وي وایي ما ټینس زده کړو، 2 وارې مې زده کړو، 3 وارې مې زده کړو، خو 2-3 هفتې یا میاشت بعد بیا رانه هېر شي. او په دې طریقه کې ما په یو داسې طریقه په دې ویډیو کې ما په یو داسې طریقه باندې ټینسونه ښودلي دي چې تاسو به ډېر کم وخت کې زده کوئ او ډېر په اسانه سره به زده کوئ او داسې به درته شي چې تاسو به بیخي هېر نه کوي. نو اخره کې زه تاسو ته دا وایم، بیا درته وایم چې دا ویډیو سکیپ کوئ مو سټیپ بای سټیپ وګورئ. کیدای شي په دې تاسو سکیپ کولو کې تاسو نه یو داسې ځای سکیپ شي چې ډېر مهم وي. دې ویډیو کې د انګلیش 12 وړه ټینسونه په پښتو کې ښه په اسانه سره زده کړو. په دې ویډیو کې به دا مونږه له بنیاد نه یعنې له جړې نه زده کوو دا ټول ټینسونه ښه په پښتو کې ښه په اسانه سره. له هر څه نه به مخکې مونږ دا زده کوو چې ټینس څه ته وایي، یعنې د ټینس په باره کې به مونږ زده کړه کوو ټینس څه دپاره استعمالیږي او کوم ځای کې استعمالیږي. ګورئ، ټینس له لاتیني ژبې نه یعنې له لیټن ژبې نه راغلی ده، ټیمپس نه راغشتل شوې ده. ټینس زموږ په لاتیني ژبه کې ټیمپس وایو. دا لاتیني ژبه چې ده دا تقریبا ایټلي یا روم او داسې نور ملکونه دي، په دې کې ویل کېږي په دنیا کې 1 بلین خلک موږ سره لاتیني ژبه وایي یعنې لیټن لینګویج وایي. نو لیټن لینګویج کې ټیمپس ورته وایي او له دې ټیمپس نه بیا ټینس جوړ شوی ده. له ټینس نه بیا موږ ټایم راغشی یعنې ټینس بیا ټایم وایي. ټایم معنا ده وخت یا زمانه. وخت یا زمانه، وخت او زمانې یو مطلب ده، یو مینینګ لري. لکه موږ وایو پخوا وخت کې، پخوا زمانه کې، یعنې د دې یو مطلب ده. نو دا موږ سره د ټینس یو وړوکی شانته ډیفینیشن یعنې تعریف و. نو راځئ چې د ټینس په باره کې یو څه معلومات واورو چې یعنې ټینس ولې ضروري ده، تاسو ولې زده کوئ، زه ولې درته ښیم. ګورئ، که چېرته کوم کس سره د ټینس باره کې علم نه وي، د ټینس باره کې معلومات نه وي ورسره، نو هغه له بل کس سره په انګلیش کې هېڅکله خبرې نشي کولی. ولې که چېرته دته د ټینس باره کې معلومات نه وي، دته به دا پته هېڅکله نه چلیږي چې زه د کس سره د کوم وخت په باره کې خبرې کوم، موجوده وخت باره کې خبرې ورسره کوم، تېر شوي وخت باره کې خبرې ورسره کوم او که د راتلونکي وخت باره کې خبرې کوم. نو دې کس ته به د انګلیش ویل لږ نه زیات مشکل وي. نو موږ په دې ویډیو کې دا خبره کړې ده، یعنې ځان سره دا ډسکشن کړی چې تاسو ته به موږ دغه کنفیوژن ختم کړو په دې ویډیو کې له جړې نه، یعنې داسې یو طریقه باندې به موږ تاسو د دا ټینس وښیو، د ټینس باره کې به معلومات درکړو چې ستاسو دا کنفیوژن له جړې نه له ویښ نه ختم کړو. نو څنګه چې تاسو زده کړل چې ټینس ویل کېږي زمانې ته، موږ به د زمانې پہچان کوو چې یو کار تېر شوي وخت کې شروع شوی ده او که موجوده وخت کې کېږي او که را روان وخت کې به کېږي. اوس په انګلیش کې د ګرامر لحاظ سره 3 زمانې دي. یو ته تېره شوې زمانه یا تېر شوی وخت وایي، یو ته موجوده وایي او یو ته را روان وخت یا زمانه وایي. بیا دغه زمانې چې کوم دي، تېر شوي وخت ته موږ پاسټ وایو، موجوده وخت ته موږ پریزنټ وایو او را روان وخت ته موږ فیوچر وایو. اوس دغه 3 زمانې چې دي دا موږ سره په نورو حصو تقسیم شوي، مطلب دا هر یو خپل خپل 4 حصې لري. هر یو زمانه 3 زمانې دي، هره زمانه 4 حصې مزید لري، نورې 4 حصې لري. یعنې 4 حصې پاسټ لري، پاسټ خپلې 4 حصې لري، پریزنټ خپلې 4 حصې یا قسمونه لري او فیوچر خپلې 4 حصې یا قسمونه لري. نو دا ټول چې راجمع کړي دې ته ویل کېږي 12 ټینسونه یعنې 12 ټینسز. دلته تاسو ته د یادولو هېڅ ضرورت نشته، تاسو صرف زما خبره واورئ، خبره ته غوږ کېږدئ او اخر کې به تاسو ته دا پته ولګېږي چې تاسو څومره زده کړه وکړه. د یادولو هېڅ ضرورت نشته، دا به تاسو ته مخکې سټیپ بای سټیپ خپله دماغو کې کیني او خپله به تاسو ته یادېږي. اوس صبر وکړئ چې دا ټینس نور هم اسانه کړو. یعنې اوس دلته موږ سره ټینس ده.
ټینس چې دا د نیکه ده یعنی د دوی نیکه ده یو حساب ته. بیا د دې ټینس درې زامن دي. د ټینس موږ سره درې زامن دي: پاست، پریزنټ، فیوچر. درې زامن دي. بیا دغه درې زامن چې کوم دي دا هر یو څلور زامن لري. دا درې زامن چې کوم دي دا هر یو څلور زامن لري. پاست خپل څلور زامن لري، پریزنټ خپل څلور زامن لري او فیوچر خپل څلور زامن لري. د دې څلور واړو یعنی د دې درې واړو پلارانو چې کوم څلور زامن دي دغه د دې څلور واړو نومونه یو شان دي، خو په سر کې صرف دغه فرق ده، لږ شان فرق ده چې دوی سره په سر کې د خپل پلارانو نومونه لګیږي. یعنی هر زوی سره به د خپل پلار نوم لیکل سوی لکه څنګه چې موږ نومو سره په اخره کې لګیږي، دا رقم د دې دریو پلارانو نومونه چې دي د هر یو زوی نوم په سر کې به راځي. نور د زامنو نومونه یو شان دي، صرف د پلارانو نومونه یې ورسره بدل لګیږي. تاسو ورته وګورئ په سر کې هر یو سره د خپل پلار نوم لیکل سوی: پاست انډیفینیټ، پریزنټ انډیفینیټ او همدارنګ فیوچر انډیفینیټ. یو شان دي ټول، خو صرف یې پلارانو نومونه سر کې ورسره لګېدلي. نو د پاست چې کوم څلور زامن دي د دې نوم دی پاست انډیفینیټ، پاست انډیفینیټ، پاست کنټینیوز او همدارنګه پاست پرفیکټ ټینس، همدارنګه پاست پرفیکټ کنټینیوز. دا د پاست څلور زامن دي. همدارنګه موږ سره د پریزنټ څلور زامن دي: پریزنټ انډیفینیټ، پریزنټ کنټینیوز، پریزنټ پرفیکټ، همدارنګه پریزنټ پرفیکټ کنټینیوز. د فیوچر چې کوم څلور زامن دي فیوچر انډیفینیټ، فیوچر پرفیکټ، فیوچر کنټینیوز او همدارنګه فیوچر پرفیکټ کنټینیوز. دا موږ سره د فیوچر څلور زامن دي. ګوره دا نومونه ټول چې دي دا یو شان دي، خو صرف په سر کې د پلارانو نومونه راغلي. ګورئ د درې واړو زامن مشران زامنو چې نوم دی انډیفینیټ، دویم چې کوم زامن دي د دې نوم دی کنټینیوز، دریم چې کوم دی د دې پرفیکټ او د څلورم پرفیکټ کنټینیوز. صرف یې په سر کې پلارانو نومونه راغلي. ګوره پاست، پریزنټ، فیوچر دا د پلارانو نومونه دي او د ټولو په سر کې دغه نومونه راغلي. دغه فرق دی پکې. والله کې پکې سم وي په دې ټینسو زده کړه کې. ډېر ایزي دي دا ټینسونه، بې اندازې ډېر ایزي دي او په اسانه سره زده کېږي. اوس راځئ چې مخکې نور ځان ورباندې پوه کړو چې د انډیفینیټ څه کار دی، کنټینیوز څه کار دی، پرفیکټ څه کار دی او د پرفیکټ کنټینیوز څه کار دی. راځئ چې مخکې نور مزید ځانونه پوه کړو ورباندې. اوس فرض که زه هم انګلیش زده کوم، ته هم انګلیش زده کوې، موږ بیټک کې ناست یو، د یو کس باره کې خبره کوو. زه وایم چې لرګه هغه خو سګرټ څکي، هغه خو دا کار کوي، چرس څکي، نسوار هم کوي، هغه خو دا کوي، هغه کوي. نو چې کله موږ د دغه شان خبرو باره کې خبرې کوو، یعنې دغه شان خبرې موږ انګلیش ته ټرانسلیټ کوو، نو دلته موږ ته د یعنې په دغه ټایم کې موږ ته د پریزنټ انډیفینیټ ټینس ضرورت دی. چې کله موږ دا رقم خبرې کوو نو موږ ته دغو خبرو کولو لپاره پریزنټ انډیفینیټ ټینس ضرورت وي. او که چېرته داسې کار په باره کې خبره کوو چې هغه همدا اوس موجوده وخت کې شروع وي، یعنې لګیا او کنټینیو وي، نو هغه لپاره به بیا موږ کنټینیوس ټینس استعمالوو. ګوره اوس زه تاسو ته انګلیش ښیمه، ټیچینګ کومه، تاسو زده کړه کوئ. دا موږ سره اوس موجوده وخت کې جاري ده، زه ښودنه کوم او تاسو زده کړه کوئ. دا موږ دې لپاره کنټینیوس ټینس استعمالوو. یا همدارنګه زه وایم هغه کرکټ کوي لګیا ده، جاري ده، په کرکټ کولو کې جاري ده، نو دا هم کنټینیوس ټینس دې ته به موږ استعمالوو. هغه کپړې وینځلو کې جاري ده، هغه کپړې وینځي، نو دا هم کنټینیوس ټینس ده. په موجوده وخت کې چې کوم کار کې موږ جاري یو د هغه کار لپاره به موږ پریزنټ کنټینیوس ټینس استعمالوو. اوس که چېرته موږ داسې کار په باره کې وایو چې هغه کار مکمل کړو، نو موږ به بیا پرفیکټ ټینس استعمال کوو. ګوره مثال ته زه وایم ما هغه کار وکړو، ما کرکټ وکړو، هغه مونځ وکړو، هغه بازار ته لاړو. نو دا کار چې مکمل کیږي د مکمل کولو لپاره، یعنی دا کار چې مکمل شي د دا رقم جملو لپاره موږ ته بیا د پرفیکټ ټینس ضرورت وي. یعنی ما ځای صفا کو، ما هغه کرکټ وکړو، ما مونځ وکړو. یعنی دا کار چې مکمل شي د دې مکملولو لپاره، یعنی دغه سنټنس چې موږ انګلیش ته ټرانسلیټ کوو، کوم کې چې دا کار مکمل شي،
دې لپاره به بیا موږ سمپل یعنی پرفیکټ ټینس استعمالو. چېرته موږ د داسې کار په باره کې خبر کوو چې هغه مخکې شروع شوی وي او اوس هم جاري وي. یو کار مخکې شروع شوی وي او اوس هم جاري وي، لکه مثال هغه 10 کاله راسي سګرټ څکي، هغه 2 کاله کې راسي دلته په دې ګراوند کې کرکټ کوي. نو د دغه رقم جملو لپاره به بیا موږ ته د پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس ضرورت وي چې مخکې شروع شوی وي اوس هم جاري وي. نو دلته به موږ بیا پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس استعمالو. دا رقم نور ټینسونه هم دي کوم چې موږ سره پاست ټینس ده او پریزنټ فیوچر ټینس ده، همدغه حساب د هغو هم ده، خو لږ فرق دا ده پکې چې کله موږ وایو د تیر وخت باره کې خبر کوو، موږ به بیا د فیوچر یا د پاست د 4 زامنو نه کار اخلو، او که چېرته موږ د را روان وخت باره کې خبره کوو نو بیا به موږ د فیوچر ټینس د 4 زامنو نه کار اخلو، یعنی دغه د فیوچر 4 زامن به پکې استعمالو، یعنی دا 4 قسمونه چې کوم د فیوچر دي د دې نه به کار اخلو او دا به پکې استعمالو. او که تاسو چېرته دغه 12 وړه ټینسونه زده کړل نو تاسو به د دې قابل شئ تاسو به په هر څه باندې جملې جوړول شروع کړئ، یعنی تاسو به په هر څه باندې جملې جوړولی شئ که چېرته تاسو دغه 12 ټینسونه ښه په صحیح طریقې سره زده کړل. یو ځل بیا درته وایم چې د زده کړې هیڅ ضرورت نشته، زده کړه اوس مه کوئ، تاسو صرف زما خبرو ته غوږ ونیسئ او په آخر کې به بیا تاسو ته خپله پته ولګي چې تاسو څومره زده کړه کړې، یعنی ستاسو ذهن کې څومره سبق کېناستلی د دې ویډیو نه. اوس راځئ زمونږ اول ټینس. ټینس نمبر 1 present indefinite tense. present indefinite tense څوک ورته simple present tense وایي. دغه ټینس چې د دې ټینس درته ویلو باره کې نه مخکې د دې ټینس د تکرارولو نه مخکې زه تاسو ته دا وایم چې دغه ټینس به موږ نه 15 منټه واخلي، خو دې نه بعد چې کوم ټینسونه دي دا به موږ نه 2 یا 3 منټه اخلي یا 4-5 منټه، ولې چې دغه ټینس چې کوم ده دا ډېر مهم ټینس ده، یعنی د دې باره کې موږ سره ډېرې خبرې کېږي، نن سبا موږ دا ډېر استعمالو، او دغه ټینس لږ سخت ویل کېږي او لږ لینتي ویل کېږي. یعنی په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دغه ټینس ډېر په اسانۍ سره ښیم او ډېر په ایزي طریقه به تاسو زده کوئ، خو دا ټینس هله ښه زده کېږي په اسانۍ سره کله چې تاسو ته صحیح معنو کې وښیم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښه په صحیح طریقه ښیم او په اسانه طریقه به زه تاسو ته دغه ټینس ښیم. او په چیلنج سره زه دا وایم چې تاسو به په دې ویډیو کې په دې ټینس باندې ډېر په اسانۍ سره پوه شئ او ډېر ښه به زده کړئ. که دا ټینس تاسو په اسانۍ سره او ښه ټایټ زده کړو نو نور ټینسونه به درته ټیپره هم نه ښکاري. نو اوس به موږ د سمپل پریزنټ ټینس په باره کې وایو، یعنی پریزنټ انډیفینټ ټینس باره کې چې دا موږ چېرته استعمالو، څه لپاره استعمالو او څنګه استعمالو. پریزنټ انډیفینټ ټینس چې دا موږ د چې کله موږ په دې کې د شیانو باره کې سنټینس جوړوو نو موږ ته به د دې شیانو ضرورت وي، یعنی د پریزنټ انډیفینټ ټینس کې موږ زیاتره دغه شیانو باره کې جملې جوړوو. فیکټ حقیقت، هیبټس کارونه یعنی عادتونه، او زموږ روټین باره کې دغه درې شیان دي، روټین، فیکټ او هیبټس. د دې باره کې چې کله موږ جملې جوړو یعنی د دې کارو باره کې چې موږ غږیږو موږ ته به د پریزنټ انډیفینټ ټینس ضرورت وي. ګوره که چېرته هم تاسو نه چا تپوس وکړي چې پریزنټ انډیفینټ څه ته وایي، یعنی دې کې موږ څه باره کې جملې جوړو نو تاسو به ورته وایي روټین باره کې، هیبټس عادتو باره کې، او فیکټ حقیقت باره کې. اوس روټین څه ته وایي؟ روټین دې ته وایي چې موږ کوم کار روزمره ژوند کې کېږي، یعنی زه سکول ته ځم، زه کالج ته ځم، زما د کالج ته تګ یا سکول ته تګ دا زما یو روټین دی، دې ته زه ډیلی ځم راځم. یا دا رقم زه غاښونه برش کوم، دا غاښونه برش کول دا زما یو روټین دی، نو دغه ته موږ روټین وایو. په 2 نمبر دی هیبټ. هیبټ څه ته وایي؟ هیبټس مطلب عادتونه، عادت یو کار عادت. نو عادتونه څنګه زه وایم؟ هغه 10 کلونه سګرټ څکي، یعنی هغه سګرټ څکي، دلته اوس د سګرټ څکل د ده یو عادت جوړ شوی دی، یو عادت، نو دې ته موږ هیبټ وایو. یا بل هیبټس، زه ډرامه ګورم، یعنی زه چې ډرامه ونه ګورم ما ته خوب نه راځي، دا ډرامه کتل زما یو عادت دی، دې ته موږ هیبټ وایو. بل دی فیکټ. فیکټ حقیقت، یعنی هغه حقیقت نه دا موږ چې وایو دا رښتیا وایي دا دروغ وایي، دا حقیقت نه،
هغه حقیقت کوم چې همیشه حقیقت وي. لکه فار اگزامپل خلک وایي چې نور چې کوم دا د مشرق سایډ نه راخیږي، نو دا خو هر چاته پته ده چې نور د مشرق له سایډه راخیږي، خو دغه حقیقت ته مونږه فیکټ ویلی شو. چې د دې څیزونو باره کې ما خبرې کوم، مونږ ته به د present indefinite tense د استعمال ضرورت وي. نو اوس راځي چې د present indefinite tense ښه په تفصیل سره ووایو. ګورئ که چېرته تاسو په جمله کې ورب فرست فارم ولیدو، ډو ډز مو ولیدو، نو تاسو به اتوماتیک ذهن کې دا خبر جوړه شي چې دا موږ سره present indefinite tense دی. دا یې پہچان دی. صحیح ده، پہچان به مخکې مو وایو خو دا لږ شارټ ورکې دی. یعنی که چېرته تاسو په جمله کې ډو ډز وکتو، ورب فرست حالت مو وکتو، یعنی د کار کولو اول حالت مو وکتو، نو تاسو ذهن کې به دا خبر ډایرکټ راځي، یعنی دا به ډایرکټ راولي چې دا موږ سره د present indefinite tense یو جمله ده. نو د present indefinite tense موږ سره پہچان دا ده subject plus helping verb do does plus verb ing no plus verb first form plus ses plus object. ګورئ یو ځل بیا ورته وګورئ، تاسو ته په سکرین باندې ښکاري subject plus do does plus first form of verb plus ses plus object. دا موږ سره د indefinite tense چې کوم موږ سره فارموله ده هغه دا ده. یعنی دغه طریقه به موږ په جمله کې اپلای کوو، نو موږ سره به یو صحیح جمله جوړېږي د present indefinite. که چېرته موږ له دغې فارمولې نه، له دغه سټرکچر نه غلط یو حصه هم غلطه کړه، نو موږ سره به دا جمله غلطه وي. اوس ګورئ ورته فار ایگزامپل اول به موږ په دې جمله کې سبجیکټ راخلو، بیا به هیلپینګ ورب ته ګورو، بیا به مخکې ورب ته ګورو، او بیا به مخکې ses او بیا object. اوس موږ سره زه وایم زه کرکټ لوبه کوم، نو اوس موږ سره په دې جمله کې سبجیکټ څه شو؟ دې جمله کې سبجیکټ زه شوم، ځکه سبجیکټ څه ته وایي؟ سبجیکټ کارکوونکي ته وایي. په جمله کې چې څوک کار کوي یعنی فاعل ته سبجیکټ وایي. جمله کې څوک کار کوي هغه ته موږ سبجیکټ وایو. اوس په دې جمله کې کار څوک کوي یعنی دا کرکټ څوک کوي؟ زه کوم، نو زه سبجیکټ شوم. د دې سټرکچر په مطابق به موږ دا جمله جوړو. اول به موږ راوالو سبجیکټ، ورپسې به هیلپینګ ورب ته وګورو، که چېرته هیلپینګ ورب ضرورت وي نو استعمال وکړو، که ضرورت نه وي نه به استعمالو. نو دې جمله کې موږ ته د هیلپینګ ورب ضرورت نشته، نو موږ به راوالو فرست فارم آف ورب I play. بیا به مخکې موږ ses ته وګورو. که چېرته دغه 5 ورډزونه د دې ټکو په آخر کې راغلي وي کوم چې تاسو ته لاندې ښکاري، دا sh ch ss ox، که چېرته دغو 5 ټکو نه یو ټکی هم د دې ور په آخر کې لګېدلی وي نو بیا به موږ es لګوو، خو که چېرته دا 5 ټکو نه وي راغلی موږ به بیا صرف s لګوو. نو دلته به موږ د ورب سره s ولګو، یعنی plays به ولګو. لکه I plays، ورپسې به object ولګو. object څه ته وایي؟ object دې ته وایي چې په څه باندې کار کیږي. دلته موږ په څه باندې کار کیږي؟ په کرکټ باندې کار کیږي، نو موږ به دلته object ولګو، کرکټ به ولګو. I plays cricket. موږ سره د present indefinite sentence مکمل شوه، جوړه شوه. اوس به په دې باندې موږ 2 رقمه نورې جملې جوړو. ګوره موږ سره 3 رقمه جملې وي، 3 قسمونه وي: positive sentence، negative sentence، interrogative sentence. موږ اوس پازیټیو جمله جوړه کړه. پازیټیو جمله دې ته وایي مثبتې جملې ته وایي، په کوم کې چې نه ناټ استعمال شوی وي او نه پکې سوال شوی وي. نو ساده جملې ته موږ مثبته وایو، یعنی مثبته پازیټیو ورته وایو. پازیټیو جمله خو موږ جوړه کړه. اوس به موږ نیګیټیو جمله څنګه په دې ټینس کې جوړو، یعنی د منفي ورډز به څنګه استعمال پکې کوو، ناټ به څنګه پکې راولو. اوس زه به دې څنګه وایم چې زه کرکټ لوبه نه کوم، نو دې کې به موږ د یو څیز اضافه کوو کوم ته چې موږ وایو ناټ. د ناټ اضافه به پکې وکړو. ګوره I does not play cricket. په دې جمله کې موږ سره د هیلپینګ ورب ضرورت شو، نو هیلپینګ ورب سره موږ ناټ ولګو او مخکې نور هغه حالتونه ولګول، خو صرف هم له پلی سره اس ونه لګو، پلیز هم نه کو، ځکه چې اس کوم ده دا موږ سره صرف په پازیټیو جمله کې استعمالیږي. نو دلته موږ جمله جوړه کړه I does not play cricket. زه کرکټ لوبه نه کوم. دا موږ سره نیګیټیو جمله شوه. اوس به په دغه ټینس کې په دغه زمانه کې موږ سوال څنګه کوو؟
سوال به موږ څنګه کوو، په کومه طریقه به موږ سوال کوو؟ نو سوال به موږ داسې کوو چې آیا زه کرکټ لوبه کوم، آیا زه کرکټ لوبه کوم، نو څنګه به کوم؟ ډز چې دی دا به سر ته لاړ شي، هیلپینګ ورب چې دی دا به سر ته لاړ شي. نو څنګه به زه وایم ډز آی پلی کرکټ، ډز آی پلی کرکټ، آیا زه کرکټ لوبه کوم، نو دا موږ سره سوال شو. په لاست کې به ورته کوېشن مارک ولګوئ. اوس دغه سوال چې دا موږ دغه جملې په مطابق جوړ کړو، یعنې د دې سټرکچر په مطابق مو جوړ کړو. دې سوال ته موږ انټراګیټیو وایو، یعنې دا موږ سره سوالیه شوه. کوم ته چې موږ سوالیه وایو هغه ته موږ په انګلیش کې انټراګیټیو وایو. امید لرم چې تاسو به په پریزنټ انډیفینټ ټینس باندې پوه شوي یئ. اوس راځئ now let's learn about second tense about present continuous tense. What is present continuous tense? اوس راځئ چې د دویم ټینس په باره کې وایو، کوم چې موږ سره present continuous tense دی. present continuous tense د څه دپاره استعمالیږي، کوم ځای کې استعمالیږي، موږ یې ولې استعمالو؟ ګورئ present continuous tense د دې دپاره استعمالو کله چې موږ په یو کار کې جاري یو، په موجوده وخت کې هغه کار کې جاري یو، دې دپاره دا رقم کارولو لپاره موږ present continuous tense استعمالوو. نو د دې پہچان به څنګه وي؟ کله چې تاسو په جمله کې ایز ام یا آر وکتو یا ورب آی ان جي فارم وکتو، کنټینیوس حالت مو وکتو، نو دا موږ سره کنټینیوس ټینس وي. نو ګوره زه وایم زه کرکټ لوبه کوم، یعنې زه په کرکټ لوبه کې جاري یم. دا به زه څنګه جوړم په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې؟ آی ایم پلیینګ کرکټ، آی ایم پلیینګ کرکټ، زه کرکټ لوبه کوم. نو دې کې موږ سره ایز هم ولګېدو او ورسره ورب آی ان جي هم راغی، نو دا موږ سره کنټینیوس ټینس شو. اوس راځئ دا کنټینیوس ټینس جملې موږ د فارمولې په مطابق، یعنې د سټرکچر په مطابق جوړې کړو. نو تاسو به په اسانه سره پوه شئ. د دې سټرکچر دی، د دې فارموله موږ سره ده سبجیکټ پلس ایز ام آر پلس ورب آی ان جي پلس اوبجیکټ. یعنې اول به سبجیکټ وي، بیا به ایز ام یا آر، دې درې واړو نه به یو هیلپینګ ورب اخیستل کېږي، یا دې نه بعد به ورب آی ان جي وي، یعنې دا کوم کار چې لګېږي کوم ورب وي دې سره به خامخا آی ان جي فارم وي، نو بیا به موږ ته دا کنټینیوس صحیح مینینګ راکوي، او بیا به اوبجیکټ وي. نو ګورئ اول به سبجیکټ راولو آی، بیا به له ایز ام آر نه یو راولو ام. ام چې کوم دا صرف له آی سره استعمالیږي، نور د دې هیڅ چا سره هم نه لګېږي، صرف آی سره استعمالیږي. نو زه به دا جمله ام باندې جوړه کړم ځکه آی سره ام استعمالیږي. آی ام پلیینګ، پلیینګ چې کوم دا لوبه کول، لوبه موږ سره یو کار ده، یعنې ورب آی ان جي په حالت کې ده. موږ پلی لوبه کول، دې سره موږ آی ان جي اضافه کړو، آی ان جي مو سره ولګو، پلیینګ شو. آی ایم پلیینګ کرکټ، کرکټ موږ سره اوبجیکټ شو، یعنې اوبجیکټ په څه باندې چې کار کېږي، اوس کار په کرکټ کېږي، نو موږ کرکټ راوښتو، دا موږ سره اوبجیکټ شو. آی ایم پلیینګ کرکټ، زه کرکټ لوبه کوم، نو دا موږ سره د پریزنټ کنټینیوس ټینس یو سنټنس شو. اوس به په دې کې نیګیټیو موږ څنګه جوړو؟ سیم طریقه د پریزنټ انډیفینټ رقم ده، دې کې به صرف د حالتونه لږ لږ چینج وي. ګوره آی ایم ناٹ پلیینګ کرکټ، ګوره صرف هیلپینګ ورب نه بعد موږ ناټ ولګاو، همدغه په مطابق موږ ولګاو، خو صرف دلته ام دی هلته ډز و، نو ام نه بعد موږ ناټ ولګاو او بیا مو ورب سره آی ان جي فارم ولګو، نو دا موږ سره د پریزنټ کنټینیوس ټینس نیګیټیو سنټنس و. اوس به په دې کې موږ انټراګیټیو څنګه جوړو؟ انټراګیټیو به داسې جوړو چې هیلپینګ ورب به سر ته شي او سبجیکټ به راوروسته شي ورنه. ګوره ام آی پلیینګ کرکټ، ام آی پلیینګ کرکټ، آیا زه کرکټ لوبه کوم، آیا زه کرکټ لوبه کې جاري یم، نو دا موږ سره انټراګیټیو سوالیه جمله شو د پریزنټ کنټینیوس ټینس. امید لرم تاسو به په پریزنټ کنټینیوس ټینس باندې ښه په اسانۍ سره پوه شوي. نو زموږ د دریم ټینس راځئ چې دا دریم ټینس په باره کې ووایو چې دا د څه دپاره استعمالیږي. دریم ټینس موږ سره دی پریزنټ پرفیکټ ټینس، پریزنټ پرفیکټ ټینس، دا د څه دپاره استعمالیږي، کوم ځای کې استعمالیږي، ولې استعمالیږي او څنګه به موږ دا استعمالوو. یعنی په یاد لرئ دغه دریم ټینس موږ د داسې کارو لپاره استعمالوو چې کله یو کار مکمل شي، نو چې مکمل شي دغه کار لپاره به موږ بیا د دغه ټینس فارموله استعمالوو، یعنی په دغه ټینس کې به موږ دا جملې جوړوو د پریزنټ پرفیکټ ټینس کې. لکه فار ایگزامپل هغه مونځ وکړو، ما کرکټ وکړو، هغه بازار ته لاړو، هغه نو چې کله دغه کار مکمل شي، د دې کار مکمل کولو لپاره، یعنی دا رقم سنټنس جوړولو لپاره موږ ته به د پریزنټ پرفیکټ
د سټرکچر د فارمولې ضرورت وي. په یاد لرئ که چېرته تاسو ته په جمله کې have, has یا ورب ورب تھرډ فارم ومولیدو have, has یا مو ورب تھرډ فارم ولیدو په جمله کې، نو تاسو به ذهن ته ډایرکټ دا خبر راولئ چې دا موږ سره پریزنټ پرفیکټ ټینس دی. نو راځئ چې د پریزنټ پرفیکټ ټینس سټرکچر ووایو، یعنې په دې باندې جمله جوړه کړو او مخکې مزید ځانونه پوه کړو. د دې فارموله ده د دې ټینس subject plus have, has plus verb third form plus object، یعنی سیم طریقه ده، صرف ورډزونه پکې بدل دي. هماغسې سټرکچر ده، اول سبجیکټ دی، بیا هیلپینګ ورب دی، او بیا ورپسې ورب دی، بیا ورپسې اوبجیکټ دی. د دې هیلپینګ ورب چې موږ سره دی هیو هیز دی. هیو هیز کې دا فرق ده چې کله جمع شیانو باره کې خبره وي موږ به هیو لګو، واحد شیانو کسانو باره کې خبره وي موږ به هیز لګو. دغه فرق دی د دې هیلپینګ ورب په باره کې. او ورب دریم حالت، یعنی د کار کولو دریم حالت به لګو، نو دا به موږ صحیح طریقه باندې بیا په پریزنټ پرفیکټ کې جوړیږي دا جمله که چېرته موږ دغه اپلای کړو دا فارموله. نو راځئ زه یو جمله جوړ کړم. اوس فار ایگزامپل زه وایم ما چای وڅښلو، ما چای وڅښلو. اوس دغه جمله به موږ پریزنټ پرفیکټ ټینس ته څنګه کنورټ کوو؟ نو زه به اول راولم سبجیکټ، سبجیکټ نه بعد به هیو یا هیز راولم، د نه بعد به ورب تھرډ فارم او بیا اوبجیکټ. اوس موږ به سبجیکټ راخلو آی، ځکه آی مطلب زه، آی دا سبجیکټ شو. اوس به دې نه بعد هیو یا هیز کې موږ هیو رالو، ځکه د آی او د یو لپاره موږ صرف هیو استعمالو. اوس دلته د آی چې ده دا واحد کس ده، خو د آی لپاره دا قانون دی چې موږ به د یو او د آی لپاره صرف هیو راخلو. نو زه به هیو راولم آی هیو څښلو ته څه وایي ټیک، خو موږ به تھرډ فارم لګو ټیکن. آی هیو ټیکن، بیا به موږ راولو اوبجیکټ، اوبجیکټ به راولو، اوبجیکټ موږ ته څه دي څښل، یعنی چای څښل. دلته موږ سره اوبجیکټ چای دی. I have taken tea، I have taken tea، ما چای وڅښلو. نو دا موږ سره د پریزنټ پرفیکټ ټینس جمله ده. اوس به دا موږ نیګیټیو ته څنګه اړو؟ سیم طریقه، هماغه شان. ګوره I have not taken tea، ما چای نه دی څښلی. I have not taken tea، ما چای نه دی څښلی. هیلپینګ ورب نه بعد ناټ ولګېدو، دا موږ سره منفي جمله شوه، نیگیټیو جمله شوه. بله موږ سره دا انټراګیټیو، یعنی په دې کې به موږ سوالیه څنګه جوړو؟ نو هغه هیلپینګ ورب به سر ته وړو او سبجیکټ به وروسته کړو. هماغه سیم طریقه یې ده. ګوره have I taken tea، have I taken tea، آیا ما چای وڅښلو؟ نو دغه به سر ته وړو، نو دې نه به تاسو د پریزنټ پرفیکټ سوالیه جمله جوړه شي په یو صحیح طریقه. امید لرم تاسو به په دې پریزنټ پرفیکټ ټینس باندې هم ښه په تفصیل سره پوه شوي. که څه مشکل بیا تاسو تپوس کولی شئ په کمنټ باکس کې. اوس راځئ چې دا بل ټینس زده کړو، څلورم نمبر ټینس. څلورم نمبر ټینس دی موږ سره پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس. دا اوس موږ ولې زده کوو؟ څه دپاره یې زده کوو؟ نو راځئ چې دې باره کې ووایو. ګورئ که چېرته تاسو په جمله کې یعنی که چېرته تاسو د داسې کار په باره کې خبرې کوئ چې هغه کار مخکې شروع شوی وي او اوسه پورې جاري وي، نو تاسو ته به د پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس ضرورت وي. مخکې چې کار شروع شوی وي او اوس جاري وي تاسو به دا ټینس استعمالوئ. که چېرته تاسو په جمله کې پهچان یې داسې دی، که چېرته تاسو په جمله کې هیو بین هیز بین وکتو یا ورب انجي فارم ورسره وکتو، هیو بین هیز بین سره ورب انجي فارم، نو دا تاسو به اتوماتیکلی دا وایي چې دا موږ سره پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس دی. نو راځئ چې مخکې موږ اګزامپل جوړې کړو او ځانونه مزید پوه کړو ورباندې. نو د دې سټرکچر څه داسې دی سبجیکټ پلس هیو بین هیز بین پلس ورب آینجي پلس اوبجیکټ، یعنی په جمله کې به اول سبجیکټ وي، بیا به هیو بین یا هیز بین وي. سیم د پرفیکټ ټینس په رقم ده، خو صرف په دې کې بین زیات ولګېدو او پلینګ آینجي فارم زیات ولګېدو. هیو بین هیز بین پلس آینجي فارم اینډ پلس اوبجیکټ. دا د دې سټرکچر دی کوم چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. اوس راځئ په دې باندې جمله جوړه کړو. سوري سټرکچر کې فار او سینس هم لګېدلی. ګوره سبجیکټ پلس هیو بین هیز بین پلس ورب آینجي پلس فار سینس پلس اوبجیکټ. اوس دا فار سینس به چېرته استعمالو او دا نور ګرامر یعنی دا فارموله به څنګه استعمالو؟ نو راځئ چې په اگزامپل کې موږ دا استعمال کړو.
فار مطلب دی وشو شوی دی یعنی وشو نو دې دپاره به موږ فار استعمالو او د سینس مطلب دی نه سینس مطلب دی نه لکه سحر نه پرون نه ابل ورځ نه نو دې دپاره به موږ سینس استعمالو او که چېرته موږ وایو چې وشو نو بیا به فار استعمالو لکه 3 کالونه وشو 5 کالونه وشو 10 ګنټې وشو نو چې کله موږ دا استعمالو بیا به موږ فار استعمالو اوس راځئ اگزامپل ورکړو زه وایم چې زما 3 کاله وشو چې زه انګلیش زده کوم نو زه به دا څنګه وایم په پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس فارمولې مطابق به زه دا اوس وایم سبجیکټ به راولم هیو بین یا هیز بین به راولم پلس ورب ان جي فارم به راولم سینس فار به ولګوم او ورسره به د اوبجیکټ ولګوم ګوره I have been studying I have been learning English for 2 years I have been learning English for 2 years 2 کاله شو چې زه انګلیش زده کوم اوس دلته اول موږ سبجیکټ ولګو بیا د آی لپاره خو موږ ویلو چې هیو استعمالیږي آی لپاره موږ هیو بین ولګلو او مخکې مو ورسره څه ولګول ورب ان جي فارم ولګو ځکه دا کنټینیوس ټینس دی په کنټینیوس ټینس کې به موږ ورب ان جي لګو بیا مو سره اوبجیکټ ولګو اوبجیکټ نه بعد بیا موږ فار ولګاو ځکه چې موږ ویلي چې زه 3 کاله مې وشو نو موږ ویلي چې وشو کله رالو په جمله کې دې دپاره به موږ فار لګو یعنې 3 کاله وشو چې زه انګلیش زده کوم نو موږ فار ولګاو او بیا مو آخر کې ورسره هغه وخت ولګاو چې څومره ټایم وشو 3 کاله وشو نو زما هیله ده چې تاسو به په دې جمله پوه شوي یئ پازیټیو جمله به ده اوس به په دې نیګیټیو جوړو څنګه به جوړو نیگیټیو سنټنس به موږ دا رقم جوړو لکه I have not been learning English for 2 years I have not been learning English for 2 years یعنی ما انګلیش دی څلورو میاشتو راشي 2 کالو راشي نه دی زده کړی نو دا موږ سره نیگیټیو سنټنس شو د پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس اوس به په دغه ټینس کې موږ انټراګیټیو یعنی سوالیه جمله څنګه جوړو نو راځئ سوالیه جمله اوس جوړه کړو سوالیه جمله کې به موږ څه وکړو صرف به د هیلپینګ ورب سره تکو نور به ټول هماغه ورځونه ولګو نو څنګه به ولګو اول به هیو هیلپینګ ورب استعمال کړو لکه have I been learning English for 2 years have I been learning English for 2 years I am English در 2 کالو راځي زده کول شروع کړي دي نو دې ته موږ د پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس انټراګیټیو سوالیه سنټنس وایو امید لرم تاسو به په دې باندې پوه شوي په دې پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس باندې چې څه ته وایي او څه ته استعمالیږي او تاسو به په دې سنټنس هم پوه شوي چې په کوم رقم موږ جملې پازیټیو نیګیټیو انټراګیټیو جملې جوړې کړې په دغه طریقه به تاسو پوه شوي بیا هم که څه مشکل وي تاسو کې په کمنټ باکس کې زه به درته ریپلای درکړم نو اوس به موږ ځو مخکې مزید نور څلور ټینسو ته او هغه به زده کوو یعنې موږ سره نور 8 ټینسه پاته دي نو مخکې به موږ اوس ټینس نمبر 5 لیټس لرن اباوټ ټینس نمبر 5 نو د موږ 5م نمبر ټینس چې کوم دی هغه سیمپل پاست ټینس دی یعنې پاست انډیفینیټ دې ته څوک سیمپل پاست وایي څوک ورته پاست انډیفینیټ وایي کوم نوم چې ستاسو خوښي تاسو ورته ویلی شي نو راځئ د دې ټینس باره کې موږ ووایو دغه ټینس چې کوم ده دا موږ اوس کله استعمالو څه ته استعمالو او تاسو ولې زده کوئ زه ولې درته ښیم دغه ټینس چې ده دا موږ هلته استعمالو کله چې موږ یو کس ته کیسه کوو د تیر شوي وخت یا یو کس موږ ته کیسه کوي د تیر شوي وخت تیر شوي زمانې نو هغې لپاره به بیا موږ سیمپل پاست ټینس یا پاست انډیفینیټ ټینس استعمالو لکه مثال ما تاسو ګوئ چې ته پرون چېرته وې نو زه به ورته یم زه پرون بازار ته تللی یم ما بازار کې سودا غشتې وه زه بیا کور ته راغلی یم ما کرکټ لوبه کړې وه نو دا رقم چې کله موږ د تیر شوي وخت باره کې یو کس ته خبره کوو یعنې تیر شوي وخت باره کې تیر شوي کارو باره کې موږ خبرې کوو نو موږ به پاست انډیفینیټ ټینس یا سیمپل پاست ټینس استعمالو پہچان یې څه داسې ده که چېرته تاسو په جمله کې ډیډ یا ډیډ ناټ ورسره ورب سیکنډ فارم وکتو نو تاسو به ډایرکټ اټومیټک ذهن ته دا خبر راځي چې دا موږ سره د سیمپل پاست ټینس سنټنس ده اوس راځئ پہچان یې وایو او سنټنس ورباندې جوړو د دې ټینس د دې زمانې پہچان څه داسې ده سبجیکټ پلس ډیډ plus object plus verb second form of verb plus object structure څنګه ده subject plus did یا did not plus second form of verb
plus object. دا د دې فارمولا ده د سټرکچر دی. په دې سټرکچر به اوس موږ سنټنس یو اگزامپل جوړو. لکه فار اگزامپل زه وایم چې ما کرکټ لوبه کړې ده. ما کرکټ لوبه کړې وه. I played cricket. I played cricket. ما کرکټ لوبه کړې ده. نو اوس دغه کرکټ لوبه ما کله کړې وه؟ دا کرکټ لوبه ما په تیر وخت کې کړې وه. ما اوس تاسو د بیانوله نو چې کله زه اوس وخت کې د تیر شوي کار خبره کوم نو موږ به پاست انډیفینټ ټینس استعمالو په دغه سټرکچر مطابق. نو زه به دا سنټنس اوس بیا تکراروم تاسو ته چې ما کرکټ لوبه کړې ده. ما کرکټ لوبه کړې وه، یعنې په تیر وخت ما کرکټ لوبه کړې وه. نو دا به زه اوس د سټرکچر مطابق څنګه اړوم؟ اول به سبجیکټ ولګوم، بیا به هیلپینګ ورب ته وګورم که چېرته د هیلپینګ ورب ضرورت وي هیلپینګ ورب به استعمال کوم، که نه سیکنډ فارم اف ورب به ولګوم. کرکټ لوبې ته څه وایي؟ یعنې لوبه کولو ته څه وایي؟ پلی. د پلی سیکنډ فارم دی پلیډ. ای ډي به ورسره اضافه کړو نو دا به موږ سره پلیډ شي. نو زه به پلیډ ولګوم او اوبجیکټ څه دی؟ کرکټ. یعنې په څه باندې چې کار کېږي دلته اوس په کرکټ کار کېږي نو دا اوبجیکټ دی. نو سنټنس ته تاسو غوږ ونیسئ. I played cricket. ما کرکټ لوبه کړې وه. نو دا موږ سره پاست ټینس پازیټیو سنټنس شوه. اوس به نیګیټیو سنټنس موږ په دې جوړ کړو. نیګیټیو سنټنس څنګه جوړو؟ سیم هغه نورو ټینسو په شان موږ به هیلپینګ ورب سرته کړو او نور به مزید هماغه ورډزونه ولګو د سټرکچر مطابق. Did I play cricket? Did I play cricket? آیا ما کرکټ لوبه کړې وه؟ سوري دا پاز انټراګیټیو سنټنس وه. نو موږ به اوس دلته انټراګیټیو سنټنس داسې استعمالو چې کله په سر ته موږ اوس په دې ټینس کې موږ پازیټیو جمله جوړه کړه. اوس به موږ نیګیټیو سنټنس څنګه جوړو؟ نیګیټیو سنټنس به موږ داسې جوړو چې سره به پکې هیلپینګ ورب نه بعد ناټ اضافه کړو. لکه فار اگزامپل I did not play cricket. I did not play cricket. ما کرکټ لوبه نه وه کړې. اوس هیلپینګ ورب د دې هیلپینګ ورب دی موږ سره ډیډ. موږ ډیډ استعمال کړو او د ډیډ نه بعد موږ ناټ ولګو نو دا موږ سره نیګیټیو سنټنس شوه. خو پلی نه موږ ای ډي اخوا کړه. پلی نه موږ ای ډي دوه ټکي دوه توري اخوا کړل. ولې ما اخوا کړل؟ ځکه دا ای ډي چې دی دا موږ صرف په پازیټیو سنټنس کې استعمال وکړل چې دا ډیډ استعمال نه وي شوي. د هیلپینګ ورب استعمال چې کله نه وي شوي نو موږ به ای ډي لګوو په سنټنس کې. اوس دلته موږ سره ډیډ استعمال وشو نو موږ به ای ډي نه لګوو له هیلپینګ یعنې له ورب سره صرف ساده پلی به لګوو. لکه I did not play cricket. ما کرکټ لوبه نه وه کړې. نو اوس به موږ وایو انټراګیټیو سوالیه جمله په باره کې چا به څنګه جوړو په دې ټینس کې. هیلپینګ ورب به سرته شي نور هماغه ټکي به ولګي. لکه فار اگزامپل Did I play cricket? Did I play cricket? آیا ما کرکټ لوبه کړې وه؟ هیلپینګ ورب سرته شو او له پلینګ سره ای ډي بیا ونه لګېد ځکه دا موږ ویلي چې دا صرف پازیټیو سنټنس کې راځي چې چېرته د ډیډ استعمال نه وي شوي. نو امید لرم چې تاسو په دې سمپل پاست ټینس هم پوه شوي یئ او راځئ موږ مخکې ټینس نمبر 6 وایو چې ټینس نمبر 6 اوس څه ته وایي او څه ته استعمالیږي. Let's learn about tense number 6. What is it, for what we use it, how we use it, how we make sentence in it. So let's talk about it in very details. Tense number 6. شپږم نمبر ټینس دی موږ سره past continuous tense. past continuous tense یعنی continuous tense. اوس دا ټینس موږ څه لپاره استعمالو؟ دا ټینس موږ هلته استعمالو کله چې موږ د تیر شوي وخت کې یو کار جاري او هغه بیانو نو موږ به بیا پاست کنټینیوس ټینس استعمالو. څنګه؟ لکه زه وایم چې هغه مونځ کوو یعنې هغه په مونځ کې جاري و. یو کیسه موږ کوو موږ وایو چې هغه مونځ کوو هغه ټایم یو کار کې هغه جاري و. یا هغه کرکټ کوو د کرکټ کې هغه جاري و په تیر وخت کې او موږ اوس بیانو. دې دپاره موږ بیا د پاست کنټینیوس ټینس سټرکچر استعمالو د جملې لپاره. نو که چېرته تاسو په جمله کې واز ور وکتو یا ورب انجي وکتو نو تاسو به ډایرکټ اټومیټیک ذهن ته دا خبر راولي چې دا موږ سره د پاست کنټینیوس ټینس اگزامپل ده. د دې پہچان څنګه ده؟ د دې پہچان څه دا رقم ده سبجیکټ پلس واز ور پلس ورب انجي پلس اوبجیکټ. ګورې دلته صرف هیلپینګ ورب چینج شوی ده نور ټول سیم نور ټینسو په شان د دې اگزامپل ده دا سټرکچر ده یعنې فارمولا ده. هیلپینګ ورب څه چینج شوي دي؟ سبجیکټ نه بعد واز ور لګېدلی. یعنې که چېرته د سینګل کس د سینګل شي باره کې خبره وي نو تاسو به واز لګوئ او که د پلورل څیزونو باره کې خبر وي تاسو به ور لګوئ. نو بل د مخکې هیلپینګ ورب انجي به ځکه لګوئ چې دا موږ سره کنټینیوس ټینس ده. In every continuous tense we use verb ing. په هر یو continuous tense کې به موږ verb ing خامخا استعمالو او مخکې به object ورسره لګو. نو راځئ چې جمله جوړه کړو.
he offering the prayer. He was offering the prayer. He was offering the prayer. The subject یعنی د structure په مطابق موږ دا جمله جوړو. اول به subject راخلو، بیا به helping verb راخلو، بیا به verb راخلو او بیا به object. subject موږ راواخشتو he، helping verb موږ راواخشتو was. ولې دا was موږ ځکه استعمال کړو دلته د واحد کس باره کې خبره کیږي. he was مونږ ادا کولو تاسو وایي offer. نو offer سره چې مونږ انجو ولګو offering بسی. he was offering the prayer. هغه مونږ ادا کاوه. دا مونږ سره د دې positive sentence نو د present past continuous same طریقه دا نورو ټینسو ده، ډېر ایزي طریقه ده. صرف به not استعمال کو د helping verb نه بعد، نو دا به مونږ سره negative sentence وي. لکه he was not offering the prayer. هغه مونږ نه ادا کاوه. he was not offering the prayer. هغه مونږ نه ادا کاوه. نو دا مونږ سره past continuous tense negative sentence شو. اوس به interrogative سوالیه څنګه جوړو؟ سوالیه was به سر ته کو یعنی helping verb به سر ته کو او نور مخکې به جمله به هماغه وي. was he offering the prayer. آیا هغه مونږ ادا کاوه؟ was he offering the prayer. آیا هغه مونږ ادا کاوه؟ نو تاسو په لاست کې کوېشن مارک سره ولګوئ، یعنی دا موږ سره انټراګیټیو سوال شو. همدا رقم دا د واز په ځای تاسو چې کله جمع کسان هغه وي خبره کېږي نو تاسو ور هم استعمالولی شئ. لکه هغوی کرکټ لوبه کوله. they were playing cricket. اوس که موږ ناټ استعمالوو they were not playing cricket. دا نیګیټیو سنټنس شوه. که چېرته موږ اوس انټراګیټیو سوالیه جوړو تر were they playing cricket. آیا دوی کرکټ لوبه کوله. همدغه شان د هر یو پلورل helping verb استعمال کیږي په خپل خپل tense کې. I hope that you understand on tense number 6. هیله لرم چې تاسو امید لرم چې تاسو په دې شپږم نمبر tense هم پوه شوي. اوس به موږ مخکې ځو. Now let's learn about tense number 7 and very detailed, so focus on it. اوس راځئ موږ د tense number 7 باره کې خبرې وکړو، یعنی هغه زده کړو، دې باندې مکمل توجه ورکړئ. tense number 7. tense number 7 موږ سره څه دی؟ past perfect tense. past perfect tense. اوس دا past perfect tense موږ څه لپاره استعمالو؟ past perfect tense موږ د دې لپاره استعمالو چې کله یو کار په ماضي وخت کې مکمل شوی وي او موږ یې اوس بیانو نو موږ به past perfect tense استعمالو. لکه for examples هغه مونځ کړی ده. هغه مونځ کړی ده. دا کار په تیر وخت کې شروع شوی و او هم ختم شوی و په تیر وخت کې، نو دې ته موږ past perfect tense استعمال ضروري ده چې دې ته استعمال کړو. بل موږ یا داسې وایو هغه کرکټ لوبه کړې ده یا هغه ډرامه کتلې ده، نو دې لپاره به موږ past perfect tense استعمالو. که چېرته تاسو په جمله کې head وکتو یا مو head سره third form of verb وکتو نو تاسو به پوه شئ چې دا موږ سره د past perfect tense جمله ده. past perfect tense. نو راځئ چې په دې باندې جملې جوړې کړو او پہچان ووایو. د پہچان په مطابق سره موږ په دې جمله جوړ کړو. د دې پہچان څه ده؟ څه دی؟ subject plus head plus third form of verb plus object. subject به راځي، بیا به helping verb head راځي، بیا به verb third form راځي یعنی د کار کولو دریم حالت به راځي او بیا به object په څه باندې کار چې کېږي دا راځي. نو راځئ چې یو example جوړ کړو. for example زه وایم چې ما سبزي اغشتې وه. نو دا به زه دا اوس جمله د past perfect tense یعنی په تیر وخت ما دا کار شروع کړی سبزي اغشتل او اغشتې مې وه، کار مې مکمل کړی. نو دا به زه اوس انګلیش ته څنګه اړوم؟ د structure په مطابق اول به subject راوالو I subject شو، بیا به head راوالو I had، بیا به د verb third form راوالو I had by first form ده، نو موږ به third form راوالو bought. I had bought vegetable. I have bought a vegetable یا I have bought a vegetable. ما سبزي اغشتې وه. نو دا کار موږ په تیر وخت شروع کړی او مکمل کړی مو. دې لپاره موږ د past perfect tense structure یعنی فارمولا استعمال کا. اوس به په دې کې موږ نیگیټیو څنګه جوړو، انټراګیټیو به څنګه جوړو، پازیټیو جمله خو موږ جوړه کړه. نو زه به دې وایم I had not bought a vegetable. ما سبزي نه واغشتې. helping verb نه بعد موږ not استعمال کړو. سیم دا نورو ټینسونو او موږ نیگیټیو جمله جوړه کړه. اوس به موږ په دې ټینس کې انټراګیټیو سوالیه جمله څنګه جوړو. انټراګیټیو یعنی سوالیه جمله به موږ داسې جوړو چې helping verb به سر ته کړو او نور وردونه به مزید ولګو ورپسې. لکه for examples had I bought
a vegetable آیا ما سبزي اغشتې وه. had I bought a vegetable آیا ما سبزي اغشتې وه. نو په تېر وخت کې چې کله موږ ځان نه دا پوښتنه کوو یعنې بل نه پوښتنه کوو چې آیا ما سبزي اغشتې وه په تېر وخت کې، نو موږ به داسې وایو had I bought a vegetables آیا ما سبزي اغشتې وه. نو دغه موږ سره د past perfect tense اگزامپل و او دغه یې پهچان و. امید لرم تاسو به په دې اووم نمبر ټینس هم پوه شوئ مزید. اوس راځئ چې اتم نمبر ټینس وایو. اتم نمبر ټینس موږ سره څه ده؟ اتم نمبر ټینس موږ سره past perfect continuous. past perfect continuous موږ سره اتم نمبر ټینس ده. په دې ټینس کې موږ دې کارو باره کې خبره کوو کوم چې شروع شوي وي او جاري وي. کوم کار چې شروع شوي وي او جاري وي نو دې لپاره موږ بیا past perfect continuous ټینس استعمالو. کوم چې تیر شوي وخت کې جاري شروع شوي وي او اوسه پورې جاري وي د دې لپاره موږ بیا past perfect tense استعمالو. په دې ټینس کې که چېرته تاسو په اگزامپل کې had been وکتو مو وکتو یا مو سره third form یا مو سره verb ing وکتو نو تاسو پوه شئ چې دا موږ سره د past perfect continuous tense اگزامپل ده. د دې سټرکچر څه داسې ده subject plus had been plus verb ing plus object plus for sense. دا بیا هغه د for sense خبر پکې راغله. نو راځئ چې اگزامپل کې ځانونه پوه کړو باندې چې for sense به موږ څنګه استعمالو په past perfect continuous tense کې. for example داسې چې ما 15 کاله شوي وو چې ما په ABC کمپنۍ کې کار کاوه. نو داسې اوس موږ ټرانسلیټ کوو د past perfect continuous tense د سټرکچر په مطابق به وایو. ګوره I had been اول به موږ سبجیکټ راخلو I بیا به had been راخلو ځکه دا helping verb ده. I had been working in ABC company. I had been working in ABC company for 3 years. I had been working in ABC company for 5 years. 15 کالو شو چې ما په ABC company کې کار کولو، یعنی 15 کالو شو چې ما په ABC company کې کار کولو. نو دغه جمله موږ د past perfect continuous tense په سټرکچر مطابق جوړه کړه. اوس راځئ په دې کې نیګیټیو موږ جوړو. نیګیټیو موږ هله جوړو چې کله موږ په دې کې not استعمال کوو نو دې ته موږ نیګیټیو سنټنس وایو. راځئ چې پریکټیکلی جوړ کړو. I had not been working at ABC company for 5 years. ما 15 کالو اونه شو چې ما په ABC company کې کار کوم، یعنی 15 کاله زمانه دي شو چې په ABC company کې ما کار کولو. نو دا موږ سره نیګیټیو سنټنس شو. اوس به موږ پازیټ انټراګیټیو څنګه جوړو، سوالیه به څنګه جوړو. سوالیه جمله به موږ داسې جوړو چې صرف به موږ د هیلپینګ ورب یعنی هیډ سر ته کو او په سبجیکټ به ورپسې کو. نو دې نه به موږ د سوالیه جوړه شي. لکه زه وایم چې آیا زما 15 کاله شوي وو چې ما په ABC کمپنۍ کې کار کوو. نو دا به زه څنګه وایم had I been working at ABC company for 5 years. 15 کالو شو چې ما ABC کمپنۍ کې کار کولو. نو دا موږ سره د past perfect continuous tense example. امید لرم چې تاسو به په past perfect continuous tense باندې هم په تفصیل سره پوه شوي. نو بل tense یې زمونږ future tense، future indefinite tense یا simple future tense. دې ته خلک داسې هم وایي چې simple future tense یا future indefinite tense کوم نوم چې ستاسو خوښي ورته ویلی شي. په دې tense کې موږ څه لپاره مطلب څه په باره کې خبره کوو، یعنی دا ټینس موږ د دې لپاره استعمالوو کله چې موږ د راتلونکي کار باره کې خبرې کوو. یعنی موږ وایو چې زه به دا کوم، هلته به ځم، بیا به کور ته راځم، بیا به داسې کوم. یعنی را روان وخت باره کې موږ خبرې کوو، یعنی پلان ورته جوړوو او کار به را روان وخت کې واقع کېږي. نو د داسې کار لپاره به موږ سیمپل یعنی فیوچر انډیفینټ ټینس استعمالوو. د فیوچر انډیفینټ ټینس پہچان یعنی که چېرته تاسو په جمله کې ویل وکتو، ویل، شیل یا مو سره ور فرست فارم وکتو نو دا به تاسو ذهن ته ډایرکټ دا راشي چې دا موږ سره فیوچر انډیفینټ ټینس دی. نو راځئ چې اگزامپل یې ورکړو او د دې په سټرکچر باندې ځان پوه کړو. د دې سټرکچر موږ سره څه دا رقم دی سبجیکټ پلس ویل پلس object، subject plus helping verb plus object. دغه موږ سره د دې سټرکچر ده. بیا سټرکچر ته غوږ ونیسئ subject plus will plus verb plus object. دا موږ سره د دې helping verb دی یعنی سټرکچر دی فارمولا ده. اوس به د دې سټرکچر مطابق باندې موږ په دې کې جمله څنګه جوړو. جمله به موږ سټرکچر په مطابق جوړو. اول به سبجیکټ راخلو، ورپسې به
ویل براخلو یعنی هیلپینګ ورب براخلو ورپسې ورب او بیا ورپسې اوبجیکټ. لکه زه وایم زه به انګلیش زده کوم، را روان وخت کې زه جمله جوړوم زه به انګلیش زده کوم. I will learn English. زه به انګلیش زده کوم. اول مو سبجیکټ راواخیستو، بیا مو ویل راواخیستو، بیا ورپسې ورب او بیا انګلیش یعنی اوبجیکټ مو راواخیستو. نو دغه موږ سره د دې فیوچر ټینس فیوچر انډیفینیټ ټینس یو اگزامپل و. اوس راځئ په دې باندې ناټ مونږه یعنی نیګیټیو سنټینس جوړو کوو منفي سنټینس. نو څنګه به جوړو؟ هیلپینګ ورب نه بعد به ناټ استعمال کړو، نو دا موږ سره نیګیټیو ته کنورټ شو. I will not learn English. I will not learn English. زه به انګلیش نه زده کوم. نو دا موږ سره فیوچر ټینس نیګیټیو سنټینس شو. اوس به دغه سوالیه ته څنګه کنورټ کړو؟ سوالیه ته به موږ دا داسې کنورټ کړو چې آیا زه به انګلیش زده کوم را روان وخت کې، نو څنګه به وایم انګلیش کې؟ well هیلپینګ ورب سره کو well I learn English. آیا زه به انګلیش زده کوم؟ نو دغه موږ سره اگزامپل د سیمپل فیوچر ټینس یا د پاست فیوچر انډیفینیټ ټینس. دا موږ سره انټراګیټیو سوالو اگزامپل و. نو که چېرته تاسو په دې ټینس باندې پوه شوي یئ نو راځئ چې 9 نمبر ټینس وایو، 10 نمبر ټینس وایو، او که چېرته تاسو په دې ټینس باندې نه وي پوه شوي نو تاسو باندې تپوس کولی شئ. اوس راځئ ټینس نمبر 10 ته. موږ سره چې کوم لسم ټینس ده هغه فیوچر کنټینوس ټینس. دغه ټینس موږ دې لپاره استعمالوو چې کله موږ د را روان وخت باره کې خبرې کوو، یعنی را روان وخت کې موږ یې کار باره کې خبرې کوو او هغه کار کې به موږ جاري یو را روان وخت کې، نو موږ به بیا فیوچر کنټینوس ټینس استعمالوو. لکه فار ایگزامپل زه وایم چې سبا تاسو راځئ زه به په ګراوند کې کرکټ کې جاري یم، نو دا خبرې لپاره دا رقم کارو لپاره دا رقم خبرو لپاره به موږ فیوچر کنټینوس ټینس استعمالوو. نو د دې سټرکچر څه داسې دی چې سبجیکټ plus will plus verb ing plus object، یعنی صرف پکې د ing فارم اضافه کول دي، نور ټول هماغه سټرکچر دی څنګه چې د فیوچر ټینس و. نو راځئ چې که چېرته تاسو په جمله کې ویل وکتو سره ing ورب فارم وکتو نو دا تاسو ذهن ته دا راشي چې دا موږ سره د فیوچر ټینس یعنی فیوچر کنټینیوس ټینس اگزامپل ده. نو راځئ چې په سټرکچر مطابق باندې جمله جوړ کړو. اول به موږ سبجیکټ راخلو، بیا به ویل هیلپینګ ورب راخلو، بیا به ورب ing فارم راخلو، ورپسې به موږ اوبجیکټ راخلو. نو راځئ چې دا په تفصیل سره اگزامپل ورکو. زه وایم چې تاسو سبا راځئ زه به په کرکټ کې جاري یم. I will playing cricket in the ground. I will playing cricket in the ground. زه به په کرکټ کولو کې جاري یم. ښه زه به اوس داسې وایم چې زه به سودا غشتلو کې جاري یم. I will buying grocery. I will buying grocery یعنی زه به سودا غشتلو کې جاري یم. نو دا موږ سره پازیټیو سنټینس و د فیوچر کنټینوس ټینس. اوس راځئ د دې نیګیټیو جمله جوړه کړو. I will not buying grocery. زه به په سودا غشتلو کې جاري نه یم، صرف پکې ناټ اضافه ولګېدو ویل نه بعد، نور هماغه سنټینس ده. اوس به موږ د دې سوالیه څنګه جوړوو؟ will I buying grocery آیا زه به په سودا غشتلو کې جاري یم؟ will I buying grocery آیا زه به په سودا غشتلو کې جاري یم؟ دا موږ سره فیوچر کنټینوس ټینس اگزامپل وي. I hope that you understand on tense number 10. Now let's learn about tense number 11. What is it about? How we make sentence? How is formula like structure? Let's talk on it. Tense number 11 is called future perfect tense. اوس د موږ سره future perfect tense number 11. دا tense د څه دپاره استعمالوو او څنګه به استعمالوو؟ راځئ چې په دې باندې تفصیل کې ځان پوه کړو. نو دا 11 ټینس چې کوم موږ سره دی دا موږ سره فیوچر پرفیکټ ټینس دی. دا ټینس موږ د دې دپاره استعمالوو چې کله موږ یو داسې کار باره کې خبره کوو چې هغه کار ته موږ پلان اوس نه جوړ کړو فیوچر کې، فیوچر لپاره یعنی کار به را روان وخت کې کېږي او پلان هم اوس جوړ کړی وي او را روان وخت کې ختم هم کړو، نو دې دا رقم کارو لپاره به دا رقم سنټینسونو لپاره به موږ فیوچر پرفیکټ ټینس فارمولا یوز کوو. نو راځئ چې موږ ځان پې پوه کړو فارمولا یې څنګه ده. د دې فارمولا یعنی د دې سټرکچر څه داسې ده سبجیکټ پلس ویل پلس هیو پلس تھرډ فارم آف ورب پلس اوبجیکټ. اوس راځئ چې په دې باندې اگزامپل جوړ کړو. زه وایم چې ما به روټۍ خوړلې وي، دا د فیوچر ټینس فیوچر پرفیکټ ټینس اگزامپل ده. نو انګلیش ته به دا څنګه کنورټ کړو؟ سبجیکټ به راوالو، ویل به ولګو، ورپسې به ورب انج ولګو او ورپسې به
ور اوبجیکټ ولګو. نو راځئ چې جوړ کړو I will eaten meal. I will eaten meal. ما به روټۍ خوړلې وي. پلان مو اوس جوړ کړو خو را روان وخت کې دا کار ما ختم کړو. نو دې دپاره ما فیوچر پرفیکټ ټینس فرمولایز کا. اوس به په دې کې نیګیټیو موږ څنګه جوړو؟ ناټ به اضافه کړو. سمپل سیم ټینسز مثال دا هغه شان جملې به پکې جوړو. نو څنګه به جوړو؟ ویل I will not eaten meal. I will not eaten meal یعنی ما به روټۍ نه وي خوړلې. نو پلان مو اوس جوړ کړو خو هغه کار مو را روان وخت کې ختم کړو. ما به روټۍ نه وي خوړلې. نو دا موږ سره نیګیټیو سنټینس وه. اوس به زه داسې څنګه چې آیا ما به روټۍ خوړلې وي ویل به سر ته شي نور ورډزونه به ورپسې ولګي. ویل I eaten meal آیا ما به روټۍ خوړلې وي نو دا موږ سره انټراګیټیو سنټینس وه د فیوچر پرفیکټ ټینس. I hope that you understand. Let's talk about last tense. It's about future perfect continuous tense. It's so easy. آخري ټینس موږ سره future perfect continuous tense. دا ټینس موږ د دې دپاره استعمالو چې کله موږ یو کار را روان وخت کې جاری شي، مطلب چې یو کار را روان وخت کې جاری شي، شروع شي او همداسې جاری وي. یو کار را روان وخت کې شروع شي او همداسې جاری وي نو دې دپاره بیا موږ perfect simple future perfect continuous tense استعمالو. نو future perfect continuous tense پہچان څنګه ده؟ دې پہچان موږ سره داسې ده چې subject plus will have been plus has been plus verb ing plus object plus since far. هغه since far بیا پکې استعمال شو. هغه سیم طریقه ده لکه د ابل ټینس څنګه چې موږ سره past perfect continuous tense وو، دا رقم موږ سره present perfect continuous tense وو، اوس د موږ سره future perfect continuous. نو راځئ چې د فارمولې په مطابق موږ د دې اگزامپل جوړ کړو. فار ایگزامپل زه وایم چې هغوی به سهار نه دکان کې لګیا وي، کار به کوي. لکه هغوی به سهار نه دکان کې لګیا وي، کار به کوي. نو زه به په دې څنګه جمله جوړوم؟ They will have been working in shop since morning. They will have been working in shop since morning. اول مو سبجیکټ ولګو they ځکه دوی جمع دي. بیا will helping verb مو راواخیستو have been ځکه have been مو ولګولو چې have جمع لپاره استعمالیږي او دوی جمع دي. ورک کار کولو ته وایي، یعنی دلته به موږ انجي فارم لګو ځکه دا کنټینیوس حالت ده. ورکینګ in shop دکان ته وایي په دکان کې. since morning د سهار نه موږ ویلي چې نه سهار نه چې کله راشي بیا به موږ since استعمالو. نو دلته نه راغلی موږ به since استعمالو. they will have been working in shop since morning. دوی به سهار نه دکان کې کار کوي، یعنی چې موږ ورشو دوی به دکان کار کې جاری وي. اوس به په دې موږ نیګیټیو څنګه جوړو؟ they will not have been working since morning. دوی به په دکان کې کار نه کوي د سهار نه، صرف مو پکې ناټ اضافه کړو. اوس به په دې جمله کې موږ سوالیه څنګه جوړو په دې ټینس کې؟ نو موږ به داسې جوړو چې will they have not been working since morning. دوی به د سهار نه په دکان کې په کار کې نه وي جاري، یعنی دوی به په کار کې نه وي جاري. دوی به په کار کې جاری وي. د دې سنټینس سوري دا مطلب دی چې will they have not been working since morning آیا دوی به سهار نه په دکان کې جاری وي. نو دا موږ سره سوالیه سنټینس شوه. د present perfect continuous tense, future perfect continuous tense. I hope that you understands on 12 tenses. هیله لرم چې تاسو په دې 12 ټینسو باندې پوه شوي یاستئ. دغه ټینسونه ډېر مهم دي، یعنی دا د انګلیش یو غټه حصه ده، د انګلیش د زده کولو یو ډېره غټه حصه ده دا 12 ټینسونه. که په دې باندې هر څوک پوه شوي او ځانونه یې ښه په اسانه سره پوه کړي نو ده به ډېر څه دې نه ترلاسه کړي، ځکه دا ډېر مهم دي. دا 12 ټینسونه ډېر مهم دي د انګلیش د زده کړې لپاره، د انګلیش کې خبره کولو لپاره. او په آخره کې زه تاسو نه دا ریکویسټ کوم که چېرته تاسو اوسه پورې په دې چینل باندې نوي یئ او چینل مو نه سبسکرایب کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ، نورو سره یې شیر کړئ او ځکه چې نورو ته فایده ورسیږي. دا ټینسونه زده کړي ځکه ډېر خلک به مشکلات لري او دا ټینس به نشي زده کولی. دا ډېر کم وخت کې زده کېږي، تقریبا ګنټه یا 15 منټه زیاته ګنټه نه دا وخت نیسي. نو دغه کم وخت به ستاسو ونیسي، یو ګنټه به ستاسو ضایع کړي، خو لکه ډېر څه به تاسو تر زده کوئ له دې ټینسونه. نو دا در سره شیر کړئ، دا چینل سبسکرایب یې کړئ. او که څه مشکل وي تاسو ته په دې ټینس کې انګلیش لحاظ سره کوم ګرامر کې تاسو ته مشکل وي ما ته کمنټ باکس کې میسج وکړئ چې زه تاسو ته جواب درکړم او په خپل ټایم تاسو پوه شئ.
See you next time in next video. Goodbye, Dara, have a nice time.